که غواړئ چې تل فعاله او ځیرکه ذهن ولرئ، نو دغه لارښوونې عملي کړئ. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو څنګه کولی شو چې د خپل ذهن چټک کړو. نړۍ کې دا خبره منل شوې ده چې بدني او فزیکي ځواک چې څومره هم زیات وي، خو انسان که له ذهني پلوه قوي او فعاله نه وي، فزیکي ځواک یې بې ګټې دی. د ذهني ځواک د پیاوړتیا لپاره د نړۍ د تجربه کارونو کسانو او طبي کارپوهانو لپاره یو شمېر لارښوونې کړي دي. که د طبي پوهانو پر دغه لارښوونې عمل وشي، نو د عمر له زیاتېدو سره انسان تر ډېره له ذهني کمزوریو ژغورل کېږي. 1. په سپک لاس د غاښونو برس کول. طبي کارپوهان وایي چې د غاښونو د برس کولو لپاره چپ لاس کارول ډېر ګټوره ده. د طبي څېړنې ښایي چې د دماغ 2 برخې لري، ښي او چپ. د ښي اړخ لپاره چپ خوا کار کول او د چپ خوا لپاره ښي طرف کار کول. که انسان د ورزش لپاره خپل کمزوري لاسته ورکړي، نو ذهني وړتیا یې ډېرېږي او د عمر په زیاتېدو یې ذهني فعالیتونه تر ډېره له کمزورۍ ژغورل کېږي. 2. د لامبو پر مهال سترګې پټې نیول. هسې خو هر انسان د غسل پر مهال سترګې پټوي، خو ډاکټران وایي که انسان د غسل پر مهال د تمرین په توګه سترګې پټې کړي او دغه مهال اوبه او صابون وکاروي، نو دا سره هم ذهن قوي کېږي. 3. د خپل سهارنۍ فعالیتونو کې بدلون راوستل. څېړنې ښایي چې سهارنۍ فعالیتونه د ذهني وړتیا په وده کې هم ډېرې اغېزې لري. د مثال په توګه سباناري، ورزش، 40 قدمه وهل او د تلویزیون له لارې بېلابېل پروګرامونو کتل ذهني فعالیتونه قوي کوي، ځکه چې په دې سره ذهني ورزش کېږي. او که څوک سهار مهال خپل ذهن فعال نه ساتي، نو ذهن یې ویده پاتې کېږي او په راتلونکي ژوند کې ډېرې ناوړه اغېزې کوي. 4. د ناستې ځایونه بدلول. په ګڼو ځایونو، ناستو، مجلسونو، کورونو او غونډو کې ځینې خلک پر یو ځای کېني او د ډاکټرانو په وینا دا کار پر ذهن ناوړه اغېزه کوي. د کارپوهانو په وینا د دې لپاره ښه چاره دا ده چې انسان د خپلې ناستې، خوراک او مجلس ځایونو وخت پر وخت بدل او د ځای. دغه بدلون د ذهني ځواک پیاوړتیا کې ډېر رول لري. 5. خوشبويي کارول. انسان نه پوهیږي چې د ورځې پیل څه ډول کوي. زموږ ډېر خلک د ژوند پیل په خوراک، څښاک او یا بل کار کوي، مګر طبي څېړونکي وایي چې خوشبويي، عطر او یا داسې نور شیان د ورځې په پیل کې کارول ذهن ډېر قوي کوي. که څوک هره ورځ عطر او داسې نور شیان د ورځې په پیل کې بویوي او بیا د جامو بدلوي او غسل پر مهال یو ځل بیا دا عمل تکرار کړي، نو ذهني فعالیت ورسره وده کوي.